افغان سندرغاړي خاپری نغمې د شاپور زدران له کورنۍ سره خپل پیغام شریک کړی دی. نغمه ډیره زیاته خفه ده، ډیره زیاته پریشانه ده او په ژړای د شاپور زدران کورنۍ ته تسلیت ویلی دی او هغه ته دعاګانې کړې دي. نغمه لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان یوه ښایسته او ډیره تکړه سندرغاړې ده چې په هر ځای کې د افغانستان نوم روښانه کړی دی او همیشه په افغانانو باندې دردیږي. نغمه چې نن سبا په امریکا کې زندگی کوي او د پښتو ژبې یوه مشهوره سندرغاړې ده. هغې چې کله د شاپور زدران د مرګ خبر واورېدل نو هغه هم د نورو افغانانو نورو مسلمانانو په څیر باندې ودردېدله. د شاپور زدران کورنۍ ته د هغه د مړینې تسلیت وویل او ویل چې شاپور زدران په ډېر لږ وخت کې د ډېرو افغانانو په زړونو کې ځای پیدا کړ او الله تعالی دې شاپور زدران وبخي، له ډېرو ارمانونو څخه له دې فاني دنیا څخه ولاړی. نغمه وایي چې شاپور زدران واقعا په خپل ژوند کې د افغانانو زړونه وګټل. هغه افغانان چې همیشه به د هغوی په مخونو باندې ژړاګانې وي، شاپور زدران یوازینۍ وسیله وه چې د هغوی په مخونو یې خنداګانې راوستې. همدا وجه ده چې د افغانستان ټول ملت د هغه په مړینه باندې ډېر زیات خفه ده. سندرغاړي نغمې وویل چې ورک دي دا بیماریانې شي او ورک دي دا مصیبتونه شي چې د شاپور زدران په شان یو دنګ ځوان یې له موږ څخه جدا کړ او د تل لپاره د افغانستان دغه اتل سترګې پټې کړې. هغې په خپلو خبرو کې وویل چې د شاپور زدران ځواني واقعا یو ډېره ښکلې ځواني وه او شاپور زدران هم خپله ټوله دغه ښایسته او دنګه ځواني د افغانانو د افغانستان په خدمت کې تېره کړه او همیشه یې د افغانستان نوم د لوړ ساتلو لپاره هر قسمه تکلیفونه وګالل. خاپری نغمې په خپل تازه ویډیوي پیغام کې د شاپور زدران په اړه باندې ډېرې نیکې دعاګانې کړې دي. د هغه کورنۍ مور او پلار، ښځې او ماشومانو ته تسلیت ویلی دی او د الله څخه یې ورته د صبر جمیل غوښتنه کړې ده. ملګرو، په دې کې هیڅ شک نشته چې د شاپور زدران ځواني و داسې ځواني وه چې څوک هم د هغه د مرګ په اړه باندې دا خبر اوري نو خامخا پرې خفه کیږي. تاسو به هم د شاپور زدران د جنازې مراسم کتلي وي چې د ده ملګري او ټول افغانانو په چغو پکې وژړل. قدرمن دوستانو، تاسو د شاپور زدران د مړینې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.